سلام قدرمنو کتونکو ستړي مشئ. نن 2 چې د 1999 کال د مرغومي میاشتې له 22مې او د جنوري له 11مې سره برابر ده. دا روحي نیوز دی او ستاسو پام را ګرځوو د نن شپې خبري ټولګي ته. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. سالم محمد وایي د کورنۍ 13 غړي مې په هوایي بمبار کې ووژل شول. پاکستاني رسنۍ استاد کریم خلیلي پاکستان ته راځي. افغان حکومت وایي طالبان په وروستیو هدفي وژنو غواړي خلک په حکومت بې باوره کړي. او صدر جفاروف د قرغیزستان په پرونیو ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی اعلان شو. د روحي نیوز قدرمنو کتونکو اوس هم پام را ګرځوو بشپړو خبرونو ته. زه عیسی څرګند یم. د نیمروز ولایت په خشرود ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 13 غړي د شنبې شپې په هوایي برید کې وژل شوي دي. د یادې کورنۍ یو غړی سالم محمد او د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر ته دغه مرګ ژوبلې پاړه وایي د هوایي برید د قربانیانو جسدونه له خشرود ولسوالۍ د نیمروز مرکز زرنج ته راوړل شوي دي چې 8 ماشومان او 2 مېرمنې هم پکې شامل دي. یاد هوایي برید کې 3 ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. نیمروز ولایت کې مدني فعالان او ځایي رسنۍ هم د یادې مرګ ژوبلې وایي، خو ولایتي ادارې د یاد هوایي برید د تلفاتو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د 215 میوند قلو اردو وایي چې دوی پر طالبانو هوایي بمبار کړی او تلفات یې ورته رسولي دي. ځینو طالب سرچینو بیا رسنیو ته ویلي دي چې نیمروز په خشرود ولسوالۍ کې پر ولسي وګړو هوایي بمبار شوی چې 14 تنه پکې وژل شوي دي. دوی هغه راپورونه رد کړي دي چې ګواکې هوایي برید طالبان په نښه کړي وي. پاکستاني رسنۍ وایي استاد کریم خلیلي پاکستان ته راځي. ټکل شوې ده چې د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلي به نن ورځ پاکستان ته په یو رسمي سفر لاړ شي. نوموړی به د لومړي وزیر عمران خان په شمول له نورو پاکستاني چارواکو سره وګوري. پاکستاني رسنیو هم اسلام آباد ته د کریم خلیلي د ورتګ پخلی کړی دی او لیکلي دي چې نوموړی به له لومړي وزیر عمران خان، د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو اړوند کریم خلیلي به له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې بهیر په اړه خبرې اترې وکړي. خلیلي به د 3 ورځو لپاره په پاکستان کې وي. له دې وړاندې د ملي پخلاینې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او د قطر د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا غنی برادر د عمران خان په رسمي بلنو اسلام آباد ته تللي وو. افغان حکومت وايي طالبان په وروستیو هدفي وژنو غواړي چې خلک په حکومت بې باوره کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر وايي چې طالبان په هیواد کې په وروستیو هدفي وژنو کې ښکېل دي. د لومړي مرستیال امرالله صالح د عامه اړیکو مطبوعاتو مسؤل رضوان مراد تازه په یوه مرکه کې څرګنده کړې چې وسلوال طالبان په وروستیو هدفي وژنو کې ښکېل دي او په دې توګه غواړي چې پر نظام د خپلو خلکو باور له منځه یوسي. د نوموړي په خبره چې طالبان په ښکاره د دغو بریدونو مسؤلیت نه اخلي، خو نوموړی په یادو بریدونو کې په مستقیم ډول طالبان دخیل بولي. مراد وایي طالبان د دې لپاره چې له امریکا سره د شوي تړون له پریکړو ډارېږي په ښارونو کې لوی بریدونه نه کوي او ټول جنګ یې پر کابل متمرکز کړی چې هدفي وژنې او بمي چاودنې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په هیواد کې هدفي وژنو زور اخیستی او په دې لړ کې پرون په کابل کې د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصادۍ مطبوعاتي مسؤل ضیاءالدین له خپلو 2 همکارانو سره په یوه چاودنه کې ووژل شو، خو طالبانو په دې بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. شنونکي ولسمشر د لنډمهاله حکومت له ویرې رحیله دوستم سناتوره محقق ستر سلاکار او یو شمېر به نور هم ونځوي. یو شمېر سیاسي شنونکي په دې اند دي چې ولسمشر غني له خپلو هغو سیاسي مخالفینو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅې کوي چې په تیر کې د ولسمشرۍ ماڼۍ رسمي ناستو ته هم نه غوښتل. تازه ولسمشر غني د عبدالرشید دوستم لور رحیله دوستم د مشرانو جرګې غړي او محمد محقق خپل ستر سلاکار ټاکلی او د ملي امنیت شورا غړیتوب یې ورکړی دی. شنونکي وایي چې ولسمشر غني دا کارونه د لنډمهاله حکومت د جوړېدو له ویرې کوي. په دې وروستیو کې د لنډمهاله حکومت اوازې ډېرې شوې دي او ویل کېږي چې ولسمشر غني له زلمي خلیلزاد سره هم په دې پار لیدنه رد کړې چې د لنډمهالي حکومت د جوړېدو طرحه یې راوړې وه.
نیویارک ټایمز وایي د افغان حکومت ویاندویان خلکو ته دروغ وایي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په خپل یوې تازه مقالې کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت ویاندویان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې په اړه ناسم معلومات ورکوي. نیویارک ټایمز لیکي چې شمالي تخار ولایت کې د افغان ځواکونو په برید کې د ولسي تلفاتو په اړه د والي د ویان معلومات د هغې د زندان لامل شول. دغه رسنۍ لیکي چې د تخار د والي ویان احمد جواد هجري د دې ولایت په روغتون کې د 13 اکتوبر میاشتې د پیښې د هغه ټپي ماشوم په اړه معلومات خپاره کړل چې د افغان ځواکونو په بریدونو کې ټپي شوی و. د دغه معلوماتو له خپرولو وروسته هجري 3 ورځې بندي او وروسته له دندې ګوښه شو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې زیاته کړې چې تخار ولایت کې د شوي برید په اړه کابل کې لوړ پوړو چارواکو ویلي و چې یاد برید کې یوازې طالبان وژل شوي او ولسي خلکو ته تلفات نه دي اوښتې، چې د والي د ویان احمد جواد هجري څرګندونې بیا کابل کې د حکومتي کسانو له څرګندونو سره توپیر وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دغه راپور په خبرګون کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې هیڅ کوم ژورنالیست په زندان کې نه دی. د ولسمشر غني په شمول حکومت له نیوکو ویره نه لري. د حکومت په چوکاټ کې له 200 ډیر ویاندویان دي او د رسنیو قانون اړوند معلوماتو په ورکولو کې همکاري کوي. او د کورنیو خبرونو په لړ کې وروستی خبر دا چې افغان حکومت وایي د روان کال تر پایه به د هیواد 15 میلیونه وګړو ته برېښنایي پیژندپاڼې وویشي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال تر پایه به څه باندې 15 میلیونه افغانانو ته برېښنایي پیژندپاڼې وویشل شي. د دې ادارې مشر جاوید رسولي وایي هڅه کوي چې هیوادوالو ته د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش چارې چټکې او شفافې کړي. د نوموړي په وینا چې دوی دا مهال د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش 80 مرکزونه لري چې له ډلې شپږ په ایران کې دي. د رسولي په خبره چې دوی د پخوانیو پیژندپاڼو د تایید پروسه هم له منځه وړي، ځکه کومې پیژندپاڼې چې د دغه ادارې له لوري صادرې شوي د باور وړ دي چې ادارات یې باید ومني او هڅه کوي چې د روان کال تر پایه 15 میلیونه افغانانو ته برېښنایي پیژندپاڼې وویشي. قدرمنو کتونکو اوس هم پام راګرځوو بهرنیو خبرونو ته. صدر جفاروف د قرغیزستان په پرونیو ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی اعلان شو. د قرغیزستان د ټاکنو کمیسیون په دې هیواد کې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو له اعلان سره صدر جفاروف د دې هیواد د ولسمشر په توګه تایید کړ. د یاد هیواد د ټاکنو کمیسیون د ولسمشر په توګه د جفاروف د ټاکلو له اعلان سره سم څرګندوي چې د رایو شمیرنې ښایي چې نوموړي د پرونیو ټاکنو څه باندې 90% رایې ګټلې دي. په قرغیزستان کې داسې مهال د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي او صدر جفاروف واک ته رسیږي چې په یاد هیواد کې د پارلماني ټاکنو په پایله کې 3 میاشتنیو اعتراضونو یاد هیواد له سیاسي کړکېچ سره مخ کړی و. د قرغیزستان د ولسمشر په توګه د صدر جفاروف د ټاکل کېدو سره هممهاله د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو نوموړي ته مبارکي ویلې ده. د شخړې د حل په موخه د آذربایجان او ارمنستان مشران د روسیې په سفر بوخت دي. له هغه وروسته چې آذربایجان او ارمنستان په خپلو منځونو کې د روسیې په منځګړیتوب خپلو کې اوربند هوکړه وکړه، اوس د دې هوکړې د لا عملي کولو په موخه د دواړو هیوادونو مشران د روسیې په سفر بوخت دي. په نګورنو کاراباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د څو اونیو جګړې وروسته د روسیې په منځګړیتوب هوکړه وکړه چې هغه مهال یادو جګړو کې دواړو لورو ته ګڼ مالي او ځاني تلفات ورسېدل. روسیې ته د دواړو مشرانو د سفر په اړه کرملین پرون د جنورۍ په 10 په یوه خبرپاڼه کې ویل چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان به د هوکړې پر عملي کېدو او د هغو مسایلو خبرې وکړي چې تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستۍ شخړې په اړه نه دي حل شوې. په خبرپاڼه کې همدارس زیاته شوې چې پوتین به د آذربایجان او ارمنستان له مشرانو الیف او پاشینیان سره جلا جلا لیدنې ولري. قدرمنو کتونکو اوس هم پام راګرځوو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان برېښنا شرکت وايي ازبکستان افغانستان ته د وارداتي برېښنا کچه 400 میګاواټو ته لوړه کړه. تازه د افغانستان برېښنا شرکت له لوري نن په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د ازبکستان هیواد افغانستان ته د خپلې وارداتي برېښنا کچه له 300 څخه 400 میګاواټو ته لوړه کړې. برېښنا شرکت وايي چې وړاندې د ازبکستان د برېښنا 50 دستګاوو کې د عرضې رامنځته کېدو له امله نوموړي هیواد افغانستان ته د خپلې برېښنا کچه راټیټه کړې وه. د برېښنا شرکت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې
اوس مهال د نوموړې برېښنا کچې په لوړېدو سره به د کابل او ولایتونو د برېښنا د پرچاوي ستونزه راښکته شي. برېښنا شرکت همداراز وایي چې د افغانستان برېښنا شرکت د رهبري پلاوي لخوا جدي هڅې روانې دي څو د برېښنا حالت د عادي کېدو په موخه د برېښنا له واردونکو هیوادونو سره د انرژۍ د کمښت ستونزه هواره کړي. او د نن شپې وروستی خبر مو دا دی چې په افغانستان کې د سوداګرۍ نړیوالې خونې او د استرالیا اسیا پاسفیک سوداګرۍ شورا ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک شو. په افغانستان کې د نړیوالې سوداګرۍ خونې تجارتي مرستیال ضیاءالحق وزیرزی دا هوکړه لیک د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره مهم او ګټور بولي. نوموړي وویل چې دا چاره به د سوداګرۍ په برخه کې یو نوی فصل پرانیزي او ورسره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره له ټولو سوداګریزو بنسټونو سره پر ښو اړیکو ټینګار وکړ. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو دا ول روهي نیوز د نن شپې خبري ټولګه تر بیا